अस्सलाम वालेकुम। अहमद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ته په خیر راغلی. هغه هیوادوال چې په جده کې د افغانستان جنرال کنسلګری کې خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره ناملیکنه کړې وه، د دوی لپاره نن د افغانستان MBC کوم چې په ریاض کې ده هغه خپل فیسبوک باندې څخه یو خبرتیا خپره کړې ده. نو ما دا لازم وبلل چې تاسو هم زه د دې خبرتیا څخه خبر کما. نو د دې لپاره تاسو دا ویډیو ما سره تر پای پورې وګورئ. که چیرې تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ضرور سره سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ او بل دا چې کم دوستان دغه ویډیو ګوري او دوی خپل ملګري یا دوستان په سعودي عربستان کې دي نو د دوی څخه زما هیله ده چې د دې ویډیو لینک خپل هغو ملګرو سره هم شریک کړئ. نن د افغانستان سفارت کم چې په ریاض کې د دوی خپل رسمي فیسبوک باندې څخه یو خبرتیا خپره کړې ده کم چې تاسو په سکرین باندې هم ښکاري. نو اول به د خبرتیا تاسو ته زه وایم. د سفارت د تیرې خبرتیا د تعقیب په تړاو هغه هیوادوال چې د عمرې په ویزې سره سعودي عربستان ته راغلي دي او خپل هیواد ته بیرته نه دي ستانه شوي چې د دوی څخه 615 تنه په ریاض کې د افغانستان سفارت او همدارس 241 کسان په جده کې د افغانستان جنرال کنسلګری کې د خپل هیواد ته بیرته ستنېدو لپاره ناملیکنه کړې وه. بخارت درنه خبر ورکول کیږي چې د 615 کسانو له جملې څخه 350 تنو سفارت کې ناملیکنه کړې وه او خپل سفر په اړه یادې ادارې ته ډاډ ورکړی و او په ځانګړي الوتکه کې ریاض څخه کابل ته ولېږدول شول. همداشان 292 تنه د اړیکو شمیرې د نشتون او یا هم د سفارت کارکوونکو ته د خپل سفر په اړه د ډاډ نه ورکولو له امله د سفر څخه پاتې شوي. د هماغو کسانو ستونزې په کتو سره د سفارت یو ځل بیا په لاندې لیست کې شامل شوي 292 کسانو څخه غوښتنه کوي تر څو دغه شمیرې سره چې کومه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري سره اړیکه ونیسي او هیواد ته د خپل سفر په اړه موږ ته ډاډ راکړي. همدارس هغه هیوادوال چې په جده کې د افغانستان جنرال کنسلګری کې هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره ناملیکنه کړې وه په درنه خبر ورکول کیږي چې د خپل سفر د ډاډ په تړاو یادې کنسلګري ته په دغه شمیره چې تاسو ته په سکرین هم ښکاري راړیکه ونیسي تر څو په جده کې د افغانستان جنرال کنسلګري وروستی نوملړ یا لیست سفارت سره شریک کړي او د ټیکټ اخیستل د سفر نیټه ټاکل او اړوند اسانتیاوې ورته تنظیم او چمتو کړي. پاملرنه هغه هیوادوال چې 1440 او 1441 هجری کلونو په اوږدو کې د عمرې په ویزو سره سعودي عربستان شهي هیواد ته راغلي چې بیرته له کوم دلیل خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لپاره په تیر پړاو کې ناملیکنه نه وکړي ورته خبر ورکول کیږي تر څو خپل هیواد ته بیرته ستنېدو لپاره دغه شمیرې ته چې کومه تاسو ته په سکرین باندې ښکاري د واتساپ له لارې خپل ځانګړي معلومات ولیږي تر څو ځانونه ثبت او په راتلونکي پروازونو کې یاد سفارت د دوی لپاره سفر اسانتیاوې او زمینه برابره کړي. اړین اسناد چې باید مونږ ته راولېږي اول د پاسپورت کاپي، دویم د ویزې کاپي یا د هوایي ډګر د راتګ پاڼه، دریم د استوګنې ښار نام. په درناوی په ریاض کې د افغانستان اسلامي جمهوریت لوی سفارت. نو دوستانو دا خبرتیا ده کوم چې نن د افغانستان سفارت کوم چې په ریاض کې د هغه خپل رسمي فیسبوک باندې څخه خپره کړي او که غواړئ تاسو هم دا خبرتیا ووینئ نو د دې لینک ما په ډسکرپشن کې اچولی دی چې تاسو په اسانۍ سره به وکولی شئ چې د دې خبرتیا ځای پیدا کړئ او بله دا چې دا ویډیو خپل واړه ملګرو سره شریکه کړئ هغه دوستان چې په لیکلو باندې نه پوهېږي تر څو دوی ته هم معلومات وشي. نو که چیرې هم تاسو احمد آفیشل یوټیوب چینل ته نه وئ د ضرور سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل نښان هم کلیک کړئ او که تاسو سره کومه پوښتنه وي نو ماته په کمنټ کې ولیکئ. نور مو په الله سپارم. د الله په امان.